کلاشینکوف بل بیلچه زموږ په باره کې کوم پالیسي جوړ دا ډېره خطرناک ولې موږ په خپل عمل دا ور ثابته کړې ده چې زموږ دغه زوروري موټي دا د دوو کار دپاره یو کلاشینکوف بل بیلچه بس دا دوه کار زموږ دپاره یوار به تا وږی کوي تا به بېروزګاره کوي بیا به دوی راځي زما او ستا په وطن کې به الاټمنټونه کوي فلوراید مګنیساید کرومایډ ټیروټاین کویلا چیشتیش نومونه درته واخلم چې په عالمي منډۍ کې د دې داسې شان شته چې 1 کیلو یې په کروړه ورکوي اوس نو خلک روان سوي دي چې چیرې دوی ته حکومت ته دوی په لاس کې دي معلومات دوی سره شته چې چیرې یو ذخیره د یو شي شته دوی دلته دهشتګردان حالات خراب دي راشي پر هغه باندې د اف سی یو چوکۍ جوړ کړي دلته حالات بیلې راځي دلته پلانه راځي دلته پلانه یو شی نه وي خالي هلته لاندې دولت پروت دی بل ورځ یو سروې والا راته وویل چې دا چاغلي سروې علاقه ده ول هغې ته لاړم د دوو پرشو تر مابین د ربړ غوندې داسې ژړ یو شی راوځي د ورځې یو فوټ کده راوځي بیا دا کاټ کې بیا دا بله ورځ بیا د اوون کې راوتلی بیا دا کاټ بس شاوخوا فوج پر ولاړ د دې 1 کیلو په څوک وویل عجب نوم یې اوس ګناه زموږ دا ده چې موږ ته پلرو نیکهګانو وطن راله ساتلی و نن د خلکو پر نظر دی او خلک دغه هم درځه نیسي او به طور لیبر به ستا بچي استعمالوي ورته به وږی زموږ مور پلار به پر دې شکرداره وي چې ښه سوی د کور له څنګه مزدوري را پیدا سوه د کاکړ خراسانه به تللی وی هلته به په دوکیو په سماولن کې تر چت تر کودې لاندې و یو بل اختر راتلی اوس ښه سو د کور له څنګه مزدوري پیدا سو سهار ورځي ماښام به کور ته راځي ولې زموږ په قسمت خالي مزدوري سوی موږ به بیا پر دې خوشحاله یو چې د هغه لرې مزدوري خلاص و د کور له څنګه مزدوري پیدا سو ته که وایي چې شي او پښتنه دغه ناپوهي دغه فلسطینیانو کوله نن هغه د اسرائیلیان ورور په عرب جګ جګ غورځي ولې دا کولی شي ولې د ښه و د بد تمیز نه شو کولی ولې د هغه خلک د هغه پارټۍ د هغه لیډرشپ ملا تړل نه شوی کولی چې هغه حق خبره کوي هغه نه چاته جوکاوږي نه هغه د چا ویرېږي قربانۍ ورکوي ستړي کوي د چا دپاره دې وطن نن خلک چې لګیا موږ ولس راټولو بیا ایجنسیان په موږ کې دوی کار وکړي دا انګریز فارموله چې ډیوایډ اینډ رول شی تقسیم کوه طاقت یې ماتوه بیا حکومت وکړه په پښتنو کې پارټیانې ډېرې کړه پښتانه په قبیلو کې سر تقسیم کړه او بیا دا پکې وایي چې پلانې قبیلې ستا حقوق پلانې قبیلې وخوړه پلانې قبیلې ستا حقوق پلانې قبیلې وخوړه بس موږ به ګڼ وخت سره اخته یو عدالت به موږ چلېږي وکیلان به په موږ چلېږي ډاکټران به په موږ چلېږي موږ به زله پټو ایس ایچ اوګانو تاڼې به په موږ چلېږي چې هر وخت شپه به اف آی آرونه وي بس د دې لپاره موږ پیدا شي دلته دا ډیګاري
شارګه خوست دالته کویله خدای پیدا کړي او د دې کویلې چې لوی سرمایه‌دار دا کویله باندې سرمایه‌دار جوړ شوي په هغه کې یو پښتون نشته وطن د پښتانه دی وطن د پښتانه دی چوکیدار پښتون دی د لاس په نوکانې راباسي دا مټې د پښتانه دي لیکن بینکونه د چا په ډکړي پراچا صاحب هاشمي صاحب اکیر صاحب شیخ اسلام صاحب شیخ لطیف صاحب دا ټول راغلي دي له بلې سولې دلته په کینټ کې ښه کورونه دي بیا الکشنان هم کوي بیا بچان په ښه اودو هم دي وطن ستا دی ستا د بچي په موټې راباسي او ته پر دې شکرداره یې چې بس ما د کور له څنګه مزدوري ده موږ ناپوهي موږ مزدور قوم جوړ کړي یو موږ بې علمي خپلې کم عقلي موږ تر دې بربادي را رسولي یو نو بیا اخر کې درته وایم چې الله پاک وایي نه بدلوم دا قوم هره چې کوم قوم د خپل حالت د بدلولو په خپله کوشش